سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پاڼه ډک حکایت لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو هلک ته خپلې مور وویل: زویه، لاړ شه دوا راوړه. هغه په نمجنو سترګو او ډک زړه له کوټې ووت، خو هغه سره دومره څه نه و چې د ژوند یوازینۍ اسرې یعنې مور ته پرې دوا واخلي. بیرون یې چې هر څه فکر وکړ څه یې ونه شو کړلی. بیرته راوګرځېد چې مور ته خپل عذر وړاندې کړي، خو چې څنګه کوټې ته ننوت ویې لیدل چې د مور له سترګو یې اوښکې راغلي او روح یې خپل حقیقي څښتن ته سپارلی. زړه لرزونکې کړکۍ یې وکړه. ناڅاپه یې پام شو چې د مور څنګ ته یې یوه ټوټه کاغذ پروت دی او څو کرښې پرې لیکل شوي. اوښکې یې پاکې کړې، د لیک په لوستلو شو. مور یې لیکلي وو: زویه، کله چې ما ستا نه دوا غوښتله پوهېدم چې زما وروستۍ شېبې دي او په دې هم پوهوم چې ستا سره دومره څه نشته چې دوا پرې واخلې، نو ځکه مې ونه غوښتل چې زما د ځنکدن او فراق شېبې تا وځوروي او ما ستا په سترګو کې اوښکې نه شوی لیدلی، نو ځکه مې تا ته د بیرون وتلو بهانه درکړه. زویه، زه پوهېږم چې زما په جداوالي به په زړه کې څړیکې احساس کړې، غمجن به شي، خو ما تا ته یوه لویه خزانه پرېښې چې هغه تا تل خوشحاله ساتلی شي او هغه له تا څخه زما رضایت او خوښي ده.